افغانستان کې د اوسني حکومت ساتل د سیمې او نړۍ په ګټه دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکینی استازي او طالبانو سره د متحده ایالاتو د مذاکراتي ټیم مشر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوسني حکومت ساتل د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه بللي. خلیلزاد په یو تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پاشل کېدل به د ناامنۍ او ترهګریزو پیښو او بې ثباتۍ سبب شي، نو پکار ده چې ټول اړخونه د اوسني حکومت ملاتړ وکړي او په ساتنه کې خپل رول ولوبوي. هغه په نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د اوسني حکومت ملاتړ وکړي او ورسره د چلن او مخکې تګ لارې چارې ولټوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو او مذاکراتو پلوي کوي او د یو بل خبرې او وړاندیزونه دې واورېدل شي. خلیلزاد په خپلو خبرو کې ویلي چې تیر مذاکرات تر یو حده بریالي وو او په وینا یې دوی دوه موخې لرلې چې یوه یې د سرتیرو ایستل او بله یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وه، خو د سرتیرو پر ایستلو بریالي شول او د سولې برخه نیمګړې پاتې شوه چې د افغان حکومت د پاشل کېدو سبب شوه. خلیلزاد همدارنګه له سی بي اس رسنۍ سره په خپلو خبرو کې د مذاکراتو مهم لامل په ګوته کړی او ویلي دي چې طالبانو سره یې په دې پار خبرې پیل کړې چې د جګړې په ډګر کې له ستونزو او شکست سره مخ وه. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.